دعوت ورکوم چې انشاءالله داخل به موږ نور نه تنګئ نو به څوک جګړې کوي نو به څوک شر کوي او دا دعوت دی چې الله پاک دې زموږ تاسو په ایمان کې برکت ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشر ولس جانان مونږ کې او ماسپخین سو رکعتې ماسپخین نه رکعتې نه رکعتې او د مازیګر پینځه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشر ولس جانان د سال نواله د درې پورې د چربانګ نه رکعتې دي او د مازیګر نه رکعتې دي او بیا چې کومه روزه رواني په روزه کې خلک تراویح کوي منځونه هم کوي تلاوت هم کوي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشر ولس جانان او خوراک کې څه شیخ وختي لکه روټي کې څه شیخ وختي لکه سالن کې څه شیخ وختي پسالن کې یو بینډۍ غوښه چرګ مطلب څه شی وختي یو شی یاد کوي یو دغه پلی نه یا اوږده پلی یاد اوږده پلی لوبیا ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشر ولس جانان بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د رب ذوالجلال چې بخون کې مهربان دی ملګرو تاسو مرګره سليمان سالار تاسو ته خپل پروګرام کې ارګلې وي ملګرو پروګرامونه به تاسو ګورئ کتلی به هم وي خو داسې اورور چې هغه ډیر زیات دردمن دی او ډیر شاهانه او خوش طبیعت انسان دی خو چون کې ډیزوره دی او داغه دا ویناوه د تمرګری اوسیدونکو دی داغه دا ویناوه چې کله ز په لار روانم نو هغه رونه جغروغ دي اما په ګټولي ما تنګي او بار می چيړي چې دغه فورن نام عبدالخالق دی او تاسو کته شي خیبر کې یو شو پته مرګره کې پاغي کې هم ډیر بللې شوی او دته چې کوم انعامات ورکړل شوی نو بالکل د مازوبتوب د وجنه ورکړل شوی نو په سایډ ورزما کوشش کوم چې دنه خېخي خبري وباسم او تاسو ته مخ په وړاندې کوم السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم دا خبرې مونږه تام وکړه ان شاء الله زمونږ لا خلک چې کله پازول کوي نو خلک کاڼي مولي غرګي مولي انسانانم پر کوي چې کوم وینه چې هغه انسانان ډیر زیاتی هغه زیات انسانان چې هغه کوشش وکي هغه وړه تنګي وړه ولي پکاڼو مولي مذوبانم ولي انسانان چیړلی په دې کې ناقصم خلق راغله او زه دعوت ورکوم چې ان شاء الله داخل به موږ نور نه تنګئ نو به څوک جګړې کوي نو به څوک شر کوي او دا دعوت دی چې الله پاک دې زموږ تاسو په ایمان کې برکت واچي عبدالخالق لکه غټ کسان دې ډېر تنګئ که ماشومان بس تیرا بس غټ سړی مې نه تنګئ او صرف دا دعوت دی چې واړه تنګول کوي څوک وایي په لار کې ولاړي چې بهیې پوجان رالو پولیس رالو دا چللی ګاډي رال خلک سختوي نو دا وینا ده چې مونږ انشاءالله کوشش وکړو چې بار ته د وتو لاره نه کېږي او زمونږ چکر هم خراب شو او چکر دا لګو چې مازدیګر چکر نه وي نو ماښام یېرېږو په لار روان یم عبدالخالق مونځ کې او ماسپخین څو رکعتې ماسپخین نه رکعتې او د مازدیګر پینځه او د ماښام پینځه دي او د ماسخوتن نه رکعتې دي او د سار نواله د درې پورې د چربانګ نه رکعتې دي او د مازیګر نه رکعتې دي او بیا چې کومه روزه رواني په روزه کې خلک تراویح کوي منځونه هم کوي تلاوت هم کوي او تا خپل روزه نیولې وه څو روزې دې نیولې وې یاره بس یاره اسې اندازتن اسې یو میاشت به وکړه میاشت او بیا اختر چې تا کله وکړو خوشحاله وي بس اختر خوشحالي وکړه او بس منځونه مو وکړه او تر اختر منځ مو وکړو
لکه مطلب زه په خپل هم ډېر زیات ګډوډ یم ملګرو زما د ویښتونه به تاسو ته اندازه کېږي خو چونکې دا ورور مې ولید او د ده دا میسج ډېر زیات ضروري و عبدالخالقه لکه مطلب چې تاسو سره یو سړی ښه نشي کولی تاسو له پیسې نشي درکولی تاسو له چای روټۍ نشي درکولی دا تنګول دا خلک ولې کوي دا خلک هسې یو خبره کوي چې انشاءالله دا خلک تنګول هم کوي چای نه ورکوي و یاره لږ صبر که میلمانه راځي په ټایم کې دا خبره وشي بیا زموږ دا کوشش وي چې میلمنو ته موږ دا خبره کوو چې میلمنو لږ صبر وکړئ ټایم ملا شي بیا تاسو بله ورځ انشاءالله هغه دعوت چې شوی و روټۍ دعوت و روټۍ چې کومه خبره شوې وه هغه روټۍ مونږ وخوړله زه بیا دا خبره کوم چې انشاءالله خلک ډېر تنګول کوي او کنځل هم کوي چې بار ته مه وځه او مړی کاله کم ده خلک بار تنګول هم کوي او زه دا خبره نوره ختموم او خوراک کې څه شی خوښ دي لکه روټۍ کې څه شی خوښ دي لکه سالن کې څه شی خوښ دي په سالن کې په سالن کې یو بینډۍ غوښه چرګ مطلب څه شی خوښ دي یو شی یاد کړئ یو دغه ښیي پلی نه یا اوږده پلی یاد اوږده پلی لوبیا صحیح ده او مطلب شربتونه کې کوم یو شربت خوښ دی یو د روحمزه شربت یو یا بوتل شو یا ډیو بوتل شو یا کوک بوتل شو او لکه مطلب چې د اوس وخت کې اوس تاله څوک 100 روپۍ درکړي نو ته به خوشحاله اوس چې به دی ساده 50 تیرا کې خوښ 50 روپۍ نو 50 خو به زه دله 50 نه خیر دی ما سره به د جیب کې چې کم دی ما ته شپې 2 روپۍ دی دا به زه تاله درکړم صحیح ده اوس خو خوشحاله که نه زمړه خیر دی چې چا لکه چې چا ته ویشتلې چا په عذاب کړی هغه خلکو ته هم بخانه وکړه خیر دی ما بخلي دي بس هغه خلک ما هم وبخل او زه د ټول خلکو نه معافي غواړم او الله دې وبخي او الله دې ټول مسلمانان د خاورو څخه وبخي او د ملګرو ته ووایو لکه زما دا ویډیو مخکې شیر کوي ښه کمنټس راته وکړئ زما دا ویډیو لږ شیر کړئ انشاءالله کمنټس راته وکړئ او زه انشاءالله راغلی یم او دې خبرو دپاره به مونږ دعا کوو او ما ته کمنټ وکړئ صحیح ده او هغه تا چې کوم دی هغه ABCD یاد کړي ABCD ووایه دې خلکو ته بیا ABCD هغه راسته نشته نشته یو شعر خو نشي ویلی نو ملګرو بالکل د عبدالخالق رور خبره تاسو واورېدې زیاتې په عذابو هم نو معذوره دی خو د دې نه به تاسو ته اندازه کېږي چې مطلب څومره خوش اخلاق انسان دی د ده په انټرویو کې تاسو غلطه خبره وانه اورېده نو دا ټایم ماله او زما کیمرامین له راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد بیا ووایه پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخپل ازمکه ودرې د اسمان بشي کلک پخپل ازمکه ودرې